د بلخ ولایت د البرز ولسوالۍ او د یادې ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ د ودانیو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د دغه ولایت مرستیال والي د پراختیایي پروژو پر اهمیت او ارزښت خبرې وکړې او د دې مرکزونو جوړول یې یوه اساسي او بیړنۍ اړتیا وګڼله او په راتلونکي کې هم د ټولنیزو ننګونو د حل او د خلکو لپاره د پراختیایي پروګرامونو د پیاوړتیا په برخه کې د اسلامي امارت له ژمنتیا څخه ډاډ ورکړ. فایدهش در ملت و مردم و چون که تا ولی نبودن یک ولسوالی در اونجا نبودن مردم این قبلا این فکری که در چمتال می آمده این مربوط چمتال بوده و اونجا یک ولسوالی قدر ولسوالی که در شرایط اونجا جور میشه نهایت در مردم که است این فایده‌مند است مفید است و با از نگاهی که مراجعین میآید نزدیک است و غریب و غربا کس پایکش نداره دور است همونجا زود رسانده میتونه خدا و مشکلاتشان حل میشه همونجا پس خانهشان مراجعه میکنه میره. له بلې خوا مسؤلینو د دې پروژو پیل د البرز ولسوالۍ د خلکو لپاره د ټولنیز عدالت د تامین او د دوی د ستونزو د حل لپاره اړین بولي. دوی وایي چې د کورنیو چارو وزارت او د ولایت مقام له لارښوونو سره سم دوی د البرز د ولسوالۍ او د پولیسو قومندانۍ لپاره د دې ودانیو د جوړولو کار پیل کړی دی چې ورسره به خلکو ته ګڼې اسانتیاوې برابرې شي. قماندانی امنی ما به شکل یک منزل پخته و اساسی به شکل کامپلکس است که تعداد اتاقش تقریبا 17 اتاق است و 8 باب تشناب است، یک باب آشپزخانه مجهز و ولسوالی جمعا 7-9 اتاق در منزل اول است به شکل 2 منزل است و 4 اتاق هم در منزل دوم است و دارای 4 باب اتاق اصلی و کامپلکس می باشه. پروژه که مد نظر است اعمار تعمیر قماندانی و ولسوالی تازه تشکیل البرز که هزینه از این مبلغ 17,225,770 افغانی از بودجه انکشافی امارت اسلامی افغانستان تمویل میگرده که تمویل کنندش وزارت امور داخله می باشه. تمام از عواید خود افغانستان است. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د اسلامي امارت له واکمنۍ وروسته د چارواکو د نه ستړي کېدونکو هڅو سره په هیواد او په ځانګړې توګه بلخ ولایت کې څو نوې ولسوالۍ جوړې شوي دي چې د البرز ولسوالۍ هم یو له دغو نویو منظور شویو ولسوالیو څخه ده او دمګړۍ د بلخ ولایت مقام د پاملرنې په اساس دغې ولسوالۍ ته یاد اداري مرکزونه جوړیږي.